دپاره جعلي نوکان او جعلي باڼه لګول څه حکم لري؟ ډېر قیمتي او ډېر بهترین بیان دی، نو راځئ چې ووایو. دا یو خور سوال کړی دی چې دا بعض زنانه د باڼه لګوي مصنوعي او نوکان لګوي، دا ګډ ګډ نوکونه میلاویږي په دې بازارونو کې اوږده اوږده دا لګوي، دا جایز دی او که نه؟ اولنی خبره دا یادول پکار دی چې دا اکثر زنانه چې نن سبا دا ناروا کارونه کوي نو دی چلونه یې زده کړي د ډمانو نه دي او د غیر مسلمونه او دا د ټیویانو او د انټرنیټ او د ډیش برکت دی چې زنانه دا چلونه کوي. زه دې خویندو ته دا ویل غواړم چې ښایست اصل ښایست چې په هغې سره زنانه ښایسته ښکاري هغه دینداري ده، او که یو زنانه دا روزي برابر کړي او باڼه اوږده اوږده ولګوي او نوکان ورسره غټ غټ ولګوي که نه ورب الکعبه که پرې ښایسته شي چې څوک پورې پکې دینداري ده. او یو زنانه ښایسته کېږي په دې سره چې کله دا د خپل خاوند خیال ساتي او د خاوند د حقوقو خیال ساتي، دا په دې سره ښایسته کېږي. په دې چلونو ملونو سره زنانه نه ښایسته کېږي او دا د درنو زنانو کار هم نه دی او دا د دیندارو زنانو کار هم نه دی. نو دا باڼه لګول دې دپاره چې اوږده ښکاري دا حرام دی، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وصل الشعر نه منع کړي د ویښته په ویښتو پورې لګول. او دویم دا نوکان چې دي دې کې تشبه دی په غیر مسلمو پورې، ځکه چې د نوکان غټ غټ تکه ډمانې لګوي او د هغوی هغه زنانې لګوي او داسې نیکه زنانه نوکان غټ نه پرېږدي. که نه زما دا خبره به غلط وي؟ هسې دینداره ښځه نوکان غټ پرېږدي او څه ضرورت دی؟ یعنې دیندارې ښځې ته څه ضرورت دی چې هغه نوکان اوږدوي په دې څه کې؟ نو دا نوکان اوږدول دا د ډمانو یو نښه جوړه شوې او د بېدینو خلکو. نو دا جعلي نوکان لګول دا خو د هغوی سره ځان یو شان کول. او سبحان الله شریعت تا ته وایي نوکان څه کړه واړه که ته پسې ځې د مارکېټ نه پسې نور رالې ولګوې، یعنې الله څه وایي د الله پیغمبر څه وایي او دا زنانه روانه په کم طرف باندې ده، د الله نه یره پکار ده. نن سبا د زنانو کې دا قصې ګوره ډېرې شوي دي، دا جعلي ویښته لګول نقلي او دا روزي ویسته چې په دوی باندې لعنت ویلی شوی، دغه شان دا باڼه لګول او دا نوکان لګول او څه ناشنا قصې راووتې، نو الله دې رحم وکړي. مخکې ورځو کې تللی وم یو اسپتال ته، خو هغه اسپتال خاص ته دغه ودرې لکه داسې بیماریانې پکې نه وي چې لکه د معدې او د مثانې او دا بیماریانې ټول د دې بدن د دغه سره سرمنې سره او د دې سره تعلق سره د بدن سرمن او چربي او دا قسمه خبرې وي ټولې. نو هلته د هغوی سره زه انتظار مې کوم، ډاکټر لا نه و راغلی، نو هلته کتاب پروت چې دې اسپتال کې د څه څه علاج کړي، نو په هغې کې ورکړي په زنانو دپاره یو خاص ډسکاونټ څه دي. که څوک شونډې نری کړي نو موږ سره هغه شته، که شونډې پیړئ نو موږ سره هغې خاص ډاکټران دي، او که څوک پوزه اوږدوي موږ سره کسان دي، او که څوک یې نری کوي نو موږ سره ډاکټران شته، او که څوک یې راپړسوي نو موږ سره شته، او که څوک دا کوي او که څوک دا کم حالات راغلي. او تعجب به هغه وخت کې وکړي چې ځوان شعر ورته پروت وي، شونډې نری کوي او غټوي، هلکان ورته پراته وي، پوزه رالګه داسې که او شونډې داسې که او مخ داسې که، دی بیا چې راوځي وایي زه هلک یم. اوس هلکان هم دا قیسې شروع کړي، جنکۍ خو پرېږدي، جنکۍ خو پکې ډېرې مخکې تېرېږي، قیسه اوس هلکانو یې شروع کړې. ما تاسو ته دا خبره کړې که ما په خپلو سترګو یو دوکان ته موږ ورغلو، واړه راسره وو، هغوی څه ځان له سامان اخیستو، ښه باقاعده قسم رجالي د میک اپ په سامانونو کې دا د سړو پوډر موډر پراته
نو هغه هلک یمنی وما دا کله کړي ده خالي دا شي ما ته وایي دا دغه نه زیات څه اوس وایي دا شی چلېږي هلکان راماتي او څوک وایي داسې پوډر راکړي چې رنګ مې لږ غنمرنګی شي او څوک وایي چې لږ سپین شي او څوک وایي چې نینګي مو سره سری شي او څوک څه وایي څوک څه وایي ته سبحان الله چې روان وخت به څنګه وي خو الله دې په موږ ټول باندې پردې راواچي او د خپلو بچو ډېر خیال کوي د دوی ډېر خیال کوي ځکه چې سبا له به موت نه او دوی ته دین وښایي دوی ته الله وښایي دوی ته غیرت وښایي دوی ته پښتو وښایي صحیح پښتو هغه نه چې شریعت خلاف او چې دوی ښکلی د سړیتوب ژوند تېر کړي ځکه چې دا کوم حالات چې زه علم چې دا اوس کوم دي که نه نو زمونږ بچي نوسي الله دې د هغوی په حال باندې رحم وکړي ځکه چې هغوی ته فتنې د دین هم زیاتې دي نو دا زنانو چې کوم چلونه شروع کړي دي زه ورته د زړه د کومې د ټولو خویندو میندو لوڼو ټولو ته دا وایم چې له الله نه ویرېږئ او دا چلونه پرېږدئ ها صحیح د زنانه له میکپ جایز دی هغه میکپ چې نقصان ورته نه ورکوي ځان ښایسته کولی شي ډول سینګار کولی شي خو د شریعت په حدودو کې دننه او دا ډول او سینګار دي چا ته کوي خاوند ته دي کوي او که چېرته د زنانو منځ له ځي او داسې سینګار وکړي د شریعت په حدودو کې دننه دي کې هم څه حرج نشته خو دا کیسې چې دا چلیږي او موږ ته خبر یو دا روزي او دا باڼه او دا نوکونه او دا شونډې نرۍ که او شونډې غټې که او پوزه دنګه که او پوزه چیته که دا ناروا دي دې نه ځان لرې ساتل پکار دي الله دې زموږ د زنانو حفاظت وکړي الله دې هغوی د بې حیایۍ نه بچ ساتي زمونږ زنانه زمونږ لونه زمونږ میندې الله دې هغوی له توفیق ورکړي چې د پیغمبر د بیبیانو په نقش قدم روانې شي او څوک چې زمونږ د مسلمانانو زنانه خرابول غواړي او په هغوی کې بې حیایي راوسته غواړي نو رب العالمین دې په دنیا او آخرت کې په شرمونو خدا او قیمتي بیان د دغه شان قیمتي بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله.